سلامونه، وخت مو بخیر دوستانو. په دې ویډیو کې به موږ د واتس اپ پرایویسي په اړه غږیږو. د واتس اپ د پرایویسي لومړۍ برخه مو دینه مخکې شریکه کړې وه. نن به تاسو سره دومه برخه شریکوو. هغه لپاره موږ به پرایویسي باندې کلیک وکړو او بیا به دلته پروفایل فوټو باندې چې کلیک وکړو، دلته لومړی لیکل شوي دي چې هو کین سی مای پروفایل فوټو، یعنی څوک زما انځور کتلی شي د واتس اپ. لومړی اپشن یې دی ایوری ون، دې باندې چې کلیک وکړو نو زموږ پروفایل تصویر چې دی هر یو به یې لیدی شي. دوم اپشن ده مای کانټیکټس، په دې چې کلیک وکړ بیا به زموږ کوم شمیرې چې په موبایل کې دي هغه به زموږ واتس اپ پروفایل تصویر لیدلی شي. او دریم اپشن یې د مای کانټیکټ اکسپټ، نو په دې باندې که کلیک وکړو دې کې به مثلا کوم نفر چې موږ غواړو چې هغې زموږ د واتس اپ پروفایل تصویر ونه ګوري نو هغه به موږ انتخاب کړو. انتخاب نه وروسته به بیا په دغه ټیک مارک باندې شین ځای باندې کلیک وکړو. نو دا خو مای کانټیکټ اکسپټ اپشن شو. او بیا وروستی اپشن چې دی نو بډي، په دې چې کلیک وکړو زموږ پروفایل تصویر به هیڅ چاته نه ښکاري. پروفایل فوټو په اړه خو مو در سره معلومات شریک کړل. هغه نه وروسته به بیا اباوټ اپشن باندې کلیک وکړو. اباوټ اپشن کوم څه چې موږ د خپل ځان په اړه لیکلي وي په پروفایل هغه کې واتس اپ کې، نو هغه به یعنی تاسو نه پوښتنه کوي چې هو کین سی مای اباوټ، دا څوک لیدی شي. نو هماغه لکه څنګه چې د پروفایل انځور همداسې نور معلومات چې هماغسې دا هم دي. دې کې هم دا اپشن نه دی ایوری ون، مای کانټیکټس اکسپټ او نو بډي. نو په دغه څلور اپشنونو کې چې ستاسې خوښه وه هر یو م آن کوو. لکه ایوری ون باندې که تاسې کلیک وکړئ ټولو سره به شریکېږي. مای کانټیکټس باندې یوازې ستاسو شمیرو سره، مای کانټیکټس اکسپټ دې کې چې بیا کومې اپشن تاسې غوښته یا څوک مو غوښتل هغې سره دا شریک نه شي نو تاسې بیا ایکسکلوډ کړئ. کلیک چې مو وکړه بیا به په دې شین ځای باندې کلیک وکړئ چې هغه شي ورسره. وروستی اپشن بیا د نو بډي دی. نو بډي باندې چې انتخاب وکړئ نو تاسې د اباوټ کوم معلومات چې مو دي په ځان په اړه هغه که تاسې هر شی شعر مو لیکلی وي یا کوم حدیث وي نو هغه به بیا یوازې هیڅ چا سره به نه شریکېږي چې کله تاسې په نو بډي باندې کلیک وکړئ. نو دا وه دوستانو د نن ورځې موضوع. نو که ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره یې د کمنټ لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو دوستانو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ودان اوسئ.